السلام علیکم ګرانو دوستانو، ستړي مشئ. هیله ده تاسې به ټول ښه یاست، که په هر وطن یاستئ آباد اوسئ. نن د امریکا کالیفورنیا ایالت داسې یو ځای ته راغلی یم چې دلته د یو زموږ افغان ورور عادل صاحب چې دی دلته یو بزنس جوړ کړی دی. او په ټوله کې که امریکا ته څوک راشي په لومړیو کې دا اندېښنه وي چې دلته څه ډول زه ځان عیار کړم او ارامه ژوند ولرم. نو عادل صاحب ډېره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړو او موږ ستاسې دکان ته راغلو. د تاسو هم ډېره مننه ښه راغلاست د خپل دکان او خپل بزنس ده و تشکر از اینکه آمدین قدم رد کردین و معلومات گرفتین. است خیلی زیات تشکر. بیا هم عادل صاحب لکه د نور افغانانو په څېر دلته له افغانستانه یو مهاجر دی او دلته د خپل مهاجرت ژوند په داسې یو ښه ژوند بدل کړی دی چې هر افغان او هر امریکایي وګړی په ویاړي چې داسې موږ افغانان لرو چې او داسې کډوال لرو چې داسې یو ښه ډول بزنسونه لري. عادل صاحب راپیل کو په لومړیو کې به خامخا ژوند سخت و. تاسې چې کله امریکې ته راغلی د ژوند هغه اول کیسې دې وکړه. برای یک چیز بسیار طبیعی است که افغانی که در کالیفرنیا میآید یا بخصوص در ایالات متحده آمریکا میآید از کجا شروع میکنه، از بسیار یک چیزهای ابتدایی شروع میکنه و همونطور مثل دیگه افغان ما هم شروع کردیم. گرچه ما تجربه از این کار در روسیه داشتیم، مسکو تقریبا 10 سال سپری کردیم، در ضمن نزدیک کار کردیم، خانواده تشکیل دادیم و از طریق میگریشن و مثل دیگه افغان آوری که از طریق سایبی و بعضی اسنادهای دیگه وارد آمریکا میشه، ما هم به شکل قانونی وارد از کشور شدیم و بسیار از چیزهای ناچیز شروع کردیم و چند استیت تبدیل کردم. مثلا تکساس زندگی کردم، باز گرم بود و نیویورک رفتم. نیویورک شرایط سخت‌تر شد و از اونجا مجبور شدم روی مجبوریت کالیفرنیا، ولی اینجا الحمدلله اساسا شروع کردم و از پرچون شروع کردم، باز اساسا به عمده تبدیلش کردم و از کمپانی های داخل آمریکا، از جی بی ال و سامسونگ و مترولا و از یا مال می گرفتم و کنکشن های ما بسیار کلان است با کمپانی خود اپل است. در ضمن باز پرودکت های خودم آستا عرضه کردم در پالی از کوشش کردم که یک کوالیتی بسیار خوب در مارکت عرضه کنم. گرچه که ما وقتی که در چین رفتم کل چینایی ها میگفتن از شما هر کس که میگه ارزان ترین کوالیتی بر ما بده، ولی تو میگه برعکس بهترین شبته. و من میفهمیدم که اگر چیز خوب عرضه کنی تو بسیار خوب رشد میکنی، سلو رشد میکنی ولی خوب، بهتر و محکمتر. با مو اساس همین فرمول متعادب گذاشتم. الحمدلله برند خود را رجستر کردیم و این پرودکت های ما رو میبینین که انشالله اساسا باز میریم هر چی را خواستین برتون من نشان. بالکل لکه څه ډول چې عادل صاحب وینا وکړله وایي چې مونږ خپل زیاتره توکي چې دی په چین کې جوړاوه او کله چې هلته لاړ شو وایي مونږ ته چینایي انجینران دا وایي چې ستاسې وطنوال چې کله راشي تاجران راشي دوی داسې توکو غوښتنه کوي چې د هغې کیفیت ډېر زیات خراب وي او قیمت یې وایي چې د قیمت یې لوړ وي. نو زیاتره زموږ تاجران واقعا دوی له خپل وطن سره او خلکو سره خیانت کوي چې د استعمال وړ نه وي. نو خوشبختانه د عادل صاحب نو دغه ښه یو مثبت پوینټ دی چې دا وایي چې موږ داسې یو توکي جوړو چې د خلکو د استفادې وړ وګرځي او د ډېر وخت لپاره کار ورته وکړي. عادل صاحب ماشاءالله ستاسې دکان چې موږ نو تاسې دلته بېلابېل توکي لرئ، څه شی پلورئ او څه شی خپلو خدماتو کې لرئ؟ ما اکثرا در شروع کار ما با پشت تلفن و چارجر مسائل بود. بعد آستای را ارتقا دادیم به بخش های مختلف که کار هولدر است. مثلا تلفن ها را که اتومات زمانی که در کار هولدر در موتر بند میکنی، در بخوای در کندیشنش بند میکنی، بخوای در شیشه یا در داشبورد و هم اتومات چارج میگیرم. باز ما نمونهش بر شما نشان میدم. یکی اگه دریور در موتر خود میشنه بدون از اینکه کدام چیز شور بده، هم تلفن خودم میمونه اتومات چارج میشه و تا دستنیشن خودش هم چارجش تکمیل است و هیچ وقت بی چارج نمیشه. دیگه پاور بانک ها هست. در پالی از باز ما لگیج بک داریم و اسپیکرهایی هست که به محفلای خوشی و محفلای ختم قرآن هر چیز مردم استفاده میکنه ازش. و هم اسپیکرهایی هست که به شکل کلانتر هست که ما از این که بسیار کلانش داریم، ولی اینجا چون گنجایش کم است در ویرهاوس دیگه ما داریم، ولی سایزهایی که اکثرا معمول است و مردم میره میخرن یعنی سایز است که اینجا یک چیز دیدیم ګرانو دوستانو DWT که په دې اړه وغږیږي چې اصلا دا څه دي او
ولی مو دا ډول نوم پرېښی دی؟ آیا دا ستاسې خپل کوم نښان دی یا د بل چا څخه راوړئ او استفاده ترې کوئ؟ اگر ما شما در مارکت تکنولوژی داخل شویم میبینید که امروز AI آمده، مردم مثلا در فضا میره، وقتی که یک نام میمانی باید بسیار دوراندیش باشی، جایی را فکر کنی که یک روز انشاءالله در اوج حتما میرسی، یعنی یک استیپ بهتر بزنس و زندگی بهتر خوبتر. با این اساس ما این نام انتخاب کردیم، یک مخفف مخصوص برش دادیم DWT یا دیجیتال وایرلس تکنولوژی که همچنان ما وبسایت خود داریم که www.dwireless.com است و هر کس میتونه که در هر جای آمریکا خرید کنه، بسیار ساده. فقط او زمانی که بسیار وقت کافی داره میتونه در وبسایت بره و چیز مورد نیاز خود به شکل عمده. البته ما پرچون نداریم و پرچون نمیفروشیم چون ما بزنس تو بزنس هستیم، یعنی بزنس های خرد ما سپلای میکنیم و او اساس ما پرچون فروخته نمیتونیم، تنها هولسل میفروشیم و بزنس ها. کسای دوستایی که بزنس دارن میتونن برن در وبسایت ما که dwireless.com است، میتونن اجناس خود خریداری کنن. مثلا ما جنس ما که با کوالیتی بسیار خوب است و در ضمن از پرایس مارکت بسیار ارزان تر است. خیلی که تمام دوستایی که حلال مارکت ها دارند بخصوص ساکرامنتو تا سان فرانسیسکو و فریمونت و نزدیک های لاس آنجلس، نارت کالیفرنیا رو کل شما تحت پوشش داریم دیگه. و در ضمن فروشات ما تا نیوجرسی و نیویورک و واشنگتن دی سی هر جای یونایتد خو میفهمیم شکل شیپمنت هست که میخرن و برشان شیپمنت. دلته نو تاسو سره بیا څو کسان کار کوي او دغه کارکوونکي چې دي خپل افغانان مو ځای په ځای کړي دي که نه د نورو هیوادونو وګړي مو دلته ما کوشش کردیم، ببخشید که گفتم خطا نکنم، آخری کوشش خود کردیم کسایی رو در کار بگیریم که اول از خود ما باشه، با تجربه باشه و در ضمن اگه بی تجربه هم باشه ما ترنینگ میتیمش جای دیگه برش کار جور میکنیم. بره یک زمینه کار خوبی است و مبالغه نمیکنم. الحمدلله از روز کامل شاید بیشتر از 100 نفر کار کرده، 100 نفر به خود بزنس جور کرده و کلشون دوباره مشتری خود ما شده. و یک فرمول است میگه اگر شما دوست خود، رفیق خود، فامیل خود نخواهید که پیسه دار شوه، شما هیچ وقت پیسه دار نمیشین. از آدم بی پیسه چی توقع داری؟ اگه او پیسه دار شه از تو میاد بزنس با تو معامله میکنه، جنس میاره، جنس میبره، میخری و مفروشی سرش. و اگر کسی که بیچاره باشه نتونه هیچ کاری بکنه، او از خود دوباره مجبور هستی به او مصرف بکنی. خیلی زیات تشکر. لکه څه ډول چې عادل صاحب وینا وکړله وایي زموږ د دغې تجارت سره چې دی وایي ما سلو داسې نورو کورنیو ته او دلته امریکا کې مېشت افغانانو ته زمینه برابره کړې ده تر څو دوی یو ډول بزنس جوړ کړي او له ما څخه توکي اخلي او بیرته په بازار کې پلوري. نو تاسې یو ښه انسان یاستئ چې د کورنۍ ژوند برابروئ، هغوی ته د هغوی اړتیاوې پوره کوئ. نو راځو دلته د دوی په دوکان کې به نورې بېلابېلې برخې هم ګورو. تاسې کولی شئ لنډې برخې وګورئ، بیرته راګرځو. بیا هم مننه چې دویمې برخې ته راسره په دویمه برخه کې راسره یاستئ. انجینر صاحب دلته موږ ستاسې ویب سایټ وینو چې ډیجیټل وایرلس ټیکنالوژي په اړه دی، که په دې اړه معلومات راکړي چې دې کې موږ څه کولی شو، زموږ هېوادوال آیا له دې استفاده کولی شي یا نشي کولی، که په دې اړه لږ وضاحت ورکړي. این بسیار یک سیستم ساده و آسان است برای تمام کسایی که حداقل به سیستم ابتدایی انگلیسی رو بلد هستن. میتونن اولی کاری که میکنن میرن در این قسمت راجستریشن است که راجستر میکنن نام خود، نام آدرس خود، به خاطر که یک یا مال میخواین، بعد یک آدرس بزنس خودشان میخواین، آدرس خانه خود میخواین، آدرس دقیق بگوین. یکی دومی از پیشان یک پرسان میکنه که سیلر پرمیت یا اجازه نامه‌ای که تو میخوای بزنس کنی، خرید فروش کنی در آمریکا، هر کسی بزنس میکنه او ردمن داره و بدون از او اجازه نمیده که تو ساین کنی. او را راجستر میکنی، آدرس خود دقیق نشته میکنی و از دوستا توصیه به دوستایی است که وقتی که اگه میخواین که راجستر بکنن خدا و آدرس بزنس خود بزنن به اینجا، به خاطر که بزنس در بزنس شیپمنت ها بسیار ارزان است. ولی اگه باز در رزیدنت ایریا ببرن یا در اپارتمان یا در خانه که یا زندگی میکنن، باز قیمت اتومات بالا میره.
وقتی که زب کد رو میزنی آدرس میزنی، چون سیستم آمریکا هم رقم است که بزنس بسیار ارزان سرویس میکنن، ولی چیزه ریزیدن ایریا یا مثلا جای رهایشی و چیزه قیمت اتومات بالا میره. و این اساس لاگن وقتی که راجستر کردن دیگه یک ریکویست بر ما میاد یا یک بر ما یک ایمیل میاد که شما این آدم راجستر کرد، شما میخواین دیگه در وبسایت شما باشه یا نه. به خاطر که اینجا خب اکثرا هک میکنن سیستم ها رو دیگه، تو باید ببینی که کی هست، ولی آیا راستی بزنس داره یا نداره. باز ما فقط پروفش میکنیم و اون داخل سیستم میشه، فقط 5 دقیقه در بر میگیره و بعد از اون میتونه بره در لاگین کنه و تمام پرودکت های را که در اینجا است میتونه ببینه و خریداری کنه. به این شکل دلته اوس موږ په ویب سایټ کې چې مختلف شیان دي، په دې اړه تاسو دلته تفصیلات ورکړي دي؟ دلته خرڅوي یا یوازې عادي معلومات مو د دې ورکړي دي؟ نه، ما فقط مثلا اگه شما برین طور مثال اینا یک لاسپیکر از اینجا بخرین، سرش کلیک میکنین و هر قدر تعدادی که میخرین و تمام دسکریپشنش در اینجا است، معلوماتش است که چقدر وات داره، کپاسیتیش چقدر است، چقدر دوام چارجش است و به این شکل مثلا شما چارجر، مثلا چارجرهای ما که است، تمام چارجرهایی هست که ما اگر بزنس کسی میکنه باید که کمپانی بسیار کلان رقابت کنه در کوالیتی خودش. اگر همونطور نکنی تو نمیتونی برسیده اونجا. با این اساس ما نمیخوایم مبالغه کنم، ولی وقتی که فیدبک دارم از کستمرها یا کسایی که بر ما دوباره میان میخوان مال ما رو بخرن، میگه ما مال تو رو بردیم از کمپانی اپل که بر ما خوب کار داره. غیر قابل باور به خودم هسته و این باز ما پروف از ایران دارم که پرودکت های ما در پالی JBL و سامسونگ مثلا فروخته میشه. که این مثال ساده براتون زدم میتونم که ما هفته گذشته در لس آنجلس و لاس وگاس کار داشتم، رفتم در اینترنشنال ایرپورت لاس وگاس، ما پرودکت خودم ویدیوش هم گرفتم و پکچر تصویرش هم گرفتم که به دوستان نشان بدم که راستی که کوالیتی ما در جای بسیار خوب است با قیمت بسیار ناچیز یا ارزان. یعنی یک مال خوب با کیفیت خوبه با یک قیمت بسیار ناچیز میتونی به دست بیاری. لکه څه ډول چې عادل صاحب په فارسي ژبه یادونه وکړه، زه غواړم چې په پښتو ژبه یې وایم، وایي چې مونږ داسې ښه توکي وړاندې کوو چې زیاتره خلک مونږ ته وایي او مونږ ته ډېر ښه بیرته نظریات راځي، وایي چې ستاسې توکي چې دی د اپل او سامسنګ او د میټرولا د دوی څخه غوره دي. او ښه مثال یې دا و چې په لاس ویګاس یا او لاس انجلس په ایرپورټونو کې ما د دوی د خپل د توکو چې د خرڅلاو هلته ولید چې په دوکانونو کې پراته وو او خرڅېدل. دا یو ویاړ ځای دی چې داسې مونږ افغانان لرو او د خپل توکي چې دی په نورو خلکو باندې پلوري. عادل صاحب که کسټمر ته راشو، زیاتره وخت زموږ افغانان چې کله یو بزنس راپیل کړي په لومړیو کې دا اندېښنه وي چې زه کسټمر نه لرم او داسې فکر کوي چې زه مخ په زوال یا په ناکامۍ روان یم. تاسو څه ډول یاستئ؟ آیا تاسو کسټمر لرئ او که یوازې شپې ورځې سبا کوئ؟ جالب همینجاست، وقتی که کار شروع میکنی نمیفهمی که تو کجا میری، ولی اگه ایمان به خدا داشته باشی که ما شما کلش مسلمان هستیم الحمدلله، کل ایمان قوی داره. دومی که سر جنس خود فکر کنی، تمام فکر افکارت سر کستمر سرویس، با مردم رویه خوب کنی و یک ارزان بیتی چیز خوب عرضه کنی، حتما تو کستمر پیدا میکنی. و ما زمانی که اینجا شروع کردم ما فکر نمیکردم که تو کرای ما اینجا بکشم، اما آستاستا ما تانستیم که 3500 کستمر اکتیو بر خود جور کنیم اینجا. و در ضمن غیر از این ما یک لیست کستمرهای دیگه اینجا داریم که سیستم ما کویک بوک هسته و اگر اینجا بریم میبینید تمام کستمرهای افغانا و غیره هسته. این تمام لیستی است که یا قرضه میبرن. ما هم قدر کمک میکنیم. د کور کلی حساب قرض کاتم شته. بله. امریکا کې بیخي جالبه ده، لومړی ځل چې زه عادل صاحب په قرض هم سودا ورکوم. ولی قرض به این اساس برای هر کس نیست. کسی که ما او را بشناسیم، کسی که بر ما معامله خوب کرده باشه، کسی را ما لو هم ندیدیم در افغانستان نوشته میکنه که قرض ممنوع است یا قرض نمیده. ولی افغانی میاد مثلا که تازه کار شروع میکنه، کار دیگر هم بلد نیست و زبان هم صحیح نمیفهمه و میخواد شب روز خود بگذرانه، میبینی که آدم خوب با شخصیت است و طبعا میگی بگیری.
مال بگی کار تو میشه و دوباره میای از خودت مالو میخره. برای هر کس ما قرض نمیتیم، کسی را که واقعا بر ما ثابت کرده باشه که آدم قابل قرض دادن، چون در آمریکا قرض نیست، ما خب بانک نیستیم مثلا که به مردم یک اپلیکیشن قرض بدیم. این قرض هفته‌وار است که میبرن باز دوباره میانی در حساب قرض و حساب نمیشه. و وقتی که بزنس به یک سه بالاتر میره تو مجبور میشی قرض بدی، چون کمپانی های آمریکا که هست یا پیسه کش براتون نمیتن یا کردیت کارت خود به ما دادن راجستر کردیم برای خود اینجا. هر وقتی که مال میخرن از کردیت کارتشان دیدکت میکنیم، اون پیسه خود میگیریم. یا ایست که چک بر ما روان میکنن، آردر خود میته وقتی که آردرش پروسس شد ما آردرش چیپ میکنیم، بازم او انوایس که برش رسید او چک میل میکنه بر ما. و در ضمن اگر باز در وبسایت میری، وبسایت دیگه اون سیستم نیست و مجبوره که جای به جای پیسه خود بده، چی از طریق کردیت کارت ها بده، چی از طریق دبیت بده. اینجا تمام آپشن های پیمنت هست در وبسایت. بالکل لکه څه ډول چې عادل صاحب یادونه وکړله وایي چې موږ سره داسې د کسانو لیست هم شته دی چې خپل بزنسونه یې تازه شروع کړي دي او د هغوی سره همکارۍ د هغوی بزنس ښه مخکې وړلو لپاره وایي موږ قرض هم کړی دی. نو دا د افغانیت یوه ښه نښه ده چې د خپلو هېوادوالو سره مرسته کوي. عادل صاحب له خپل دغه تجارته څومره راضي یاستئ؟ آیا خوښ یاستئ چې په یو پردي هېواد کې او په مهاجرت ژوند کې داسې کاروبار کوئ او داسې احساس کوئ چې ولې مو دا په وطن کې نه کاوه؟ ما فقط آرزوی من است که افغانستان آرام شود، آزاد شود و یک دولت رسمی قانونی داشته باشیم. حتی ما راضی هستیم که یک دولتی باشه به می شکل به رسمیت شناخته شود که همه رفت آمد کنه. ما حاضر هستیم که تمام زندگی و سرمایه خود قسمی که ما یک مثال براتون میتونم، مثال بسیار ساده. ما 10 سال در روسیه زندگی کردم، ما $1 در روسیه سرمایه‌گذاری نکردم. هر چی کردم در افغانستان کردم، با وجودی که خاطرات خوب و خوشم ندارم از کسایی که برشان سرمایه‌گذاری کردم، ولی ایمانن وجدانن من گفتم این سرزمینم است، این کشورم است، در اینجا ما تولد شدیم، این زادگاهیم است، این جای پدر مادرم است، این زمینم است، خانه‌ام است، قومم است، هست و بودم هم این مملکت است. تمام دارایی و سرمایه خود در افغانستان بردیم و امروز هم این کار میکنم. امی گپ میزنم که من هیچ بجز یک خانه که من در اینجا دارم من هیچ چیز دیگه ندارم و هر کارم شه انشاءالله در آینده هر کس پیش خود یک بزنس پلان خوبی داره که در آینده بتونه در افغانستان چی کارهایی کردن میتونه که یک نفر یک تعداد بگیره در گرد خود هم کار کنن. هم افغانستان انشاءالله حتما جور میشه به این شکل که میبینی یک دید بسیار مثبت است. انشاءالله که میبینیم هر چیز بر روی امنیت رفته رایست و مردم هم راضی هستن و کلگی هم رفتارا میکنن و میرن میان. انشاءالله ما تصمیم دارم دمی 2 ماه پیش میخواستم برم، یکی از دوستا یک فامیل آمد و بسیار به سرنوشت بودن، به خاطر از ما گفتم یک مدت دیگر هم سپری کنم باز میرم خیر کابل. ډیر ښه که چېرته افغانستان کې تاسو ته د کار زمینه برابره شي، که موږ وګورو زیاتره له پاکستان څخه یا د ایران څخه یا د ګاونډیو هېوادونو څخه داسې توکي افغانستان ته راوړل کېږي چې موږ خپله په کور کې دا شیان استعمال کړي دي چې بیا 1 میاشت 2 میاشتې بعد د استفادې وړ نه. آیا داسې پلان مشته دی چې په آینده کې دغه خلکو مخه ونیسئ او دغه خپل بزنس د افغانستان ټولو ولایتونو ته وغځوئ؟ داسې یو څه پلان کې لرئ؟ معمول سیاست کاریه که ما در اینجا تطبیق کردیم، چیز خوب عرضه کردیم و مشتری بیشتر پیدا کردیم، قیمت خوب عرضه کردیم، مشتری بیشتر جذب کردیم برای خودم. ما عین پروگرام پلانه اینجا خب مسائل پولی و اقتصادی اکونومی بیخی فرق میکنه نظر به افغانستان. اگه ما بتانیم امی سرمایه را در افغانستان به کار بتیم فکر میکنیم بسیار چیز بهتر خوب در عرضه میشه و اگه اینجا مثلا ما میتونیم 20 نفر تحت پوشش کار خود بگیریم، در افغانستان شاید 100 نفر بگیریم، اما تو بیشتر شود به 1000 نفر برسه و یکی از آرزوهای ما است انشاءالله. خدای دې وکړي چې د ټولو دغه ارزو پوره شي او وطن مو ګل ګلزار شي. انجینر صاحب وروستی پیغام باندې اخلو، هغه وطنوالو ته څه پیغام لري چې دلته راغلي دي او داسې حالت کې ژوند تېروي چې په دې فکر کې دي چې خپل آینده ښه کړي؟ هغوی ته څه پیغام لري که لنډو ټکو کې امریکا میشتو افغانانو ته که وایي؟ خوب شد اگر بسیار خوب اشاره کردی خودت و هر چیز در اینجا با درس خواندن ارتباط میگیره. ما وقتی که زمانی که من اینجا آمدم دیدم که من چی کنم، گرچه تجربه کاری بزنس روسیه رو داشتم فوق العاده
و کلگی هم کسایی که مرا میبینن در ویدیو یا مشناسن حتما میشناسن که من کی بودم در اونجا چی میکردم. من فکر میکردم که در آمریکا برم بسیار زود سرپای میشم، میتونم خدا بکشم از این شرایط اقتصادی، اما این درست نبود، چون من درس درست نخوانده بودم، هر چیزم خوانده بودم با روسی میکس شده بود و اینجا رفتم در نیویورک شروع کردم بزنس خواندم. بعد از اینکه بزنس خواندم اون زمان من تانستم که نه، امریکا کل سیستم کامپیوتر است، آنلاین است، سیستم فرق میکنه از روسیه، از افغانستان، از هر جای دیگه. گرچه حال اونجا هم همین شکل شده ولی اینجا بازم سیستم پیشرفته تر و بهتر است. بعد از اینکه من از در نیویورک بزنس خلاص کردم، مانو زمان فهمیدم که من کجا بودم و این بزنس کجاست. بزنس بقیه یک کلاس دیگه، یک استیپ دیگه بوده که باید ما برم از اینجا شروع کنم و در نیویورک خیلی پیسای کلانم از دست دادم پیش از اینکه من این بزنس خواندم، چون هر کاری کردم تجربه نداشتم، زبان نمیفهمیدم، از پیشم خراب شد. ولی بعد از اینکه درس خود خلاص کردم شروع کردم از بسیار چیز ناچیز که بگم غیر قابل باور است دیگه، الحمدلله در اینجا رسیدیم و انشالله آرزو دارم که هر قدر که بزنس بالا میره و شرایط کاری خود آدم بالا میره و عایدات هم بالا میره انشالله. ډیره مننه. لکه څه ډول چې عادل صاحب په خپل خبرو کې یادونه وکړه، رښتیا هم عادل صاحب ژوند چې دی نو بیخي جالب دی او داسې کارونه هڅې کړي دي چې بالاخره دغه ځای ته ځان رسولی دی. نو دا موږ لپاره یو ښه مثال او ښه لارښود دی. له تاسو ټولو مننه چې موږ سره یاستئ. ډیره مننه عادل صاحب چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړ. سلامت باشید. تشکر.